سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. پنځوسم څپرکی کاپتا په غزه کې. په دې وخت کې چې له دې سړي سره مې خبرې کولې زما زنګنونه ډېرې خوشحالۍ رېږدېدل او زړه مې په ګوګل کې ټوپونه وهل، ځکه حدس مې واهه چې دغه بندي چې په خپله خوږه ژبه یې د جیل ساتونکی غولولی دی څوک دی. په خندا مې د جیل ساتونکي ته وویل دغه چلباز او مداري بندي باید مجازات شي. ما هغه ته بوځه چې پوه شم څوک دی، خو ډیره به هغه وخت درته سخته شي که هغه دې ځورولی وي او یا دې له لوږې وژلی وي. په داسې حال کې چې د جیل ساتونکي ځان په امون سپاره او زګیروي کول، مشال په لاس کې واخیست چې زه جیل ولیدی شم، ځکه چې د هغه سترګې هسې هم ړندې وې. کله چې زندان ته ورننوتم د هغه ځای د بد بوی او د مړیو د هډوکو په لیدو چې لای په لاسو پښو کې ځنځیرونه ول حیران او وډار شوم. د جیل ساتونکي یوې څنډې ته بوتلم، یوه ډبره یې وخوځوله چې یو سوری ترې راڅرګند شو، بیا یې بله ډبره هم لرې کړه او سوری نور هم لوی شو. د څو ډبرو په لرې کولو سره پوه شوم چې هلته یوه کوټه شته او د دې لپاره چې د جیل ساتونکی دغه ځای د روژو له عسکرو پټ کړي په مخ کې ډبرې ایښې وې، خو کوټې هوا درلوده او ما ولیدل چې له بهره رڼا هم ورځي. د زړو جامو خاوند بوډا چې په ځنځیرونو تړل شوی و په دې کوټه کې ناست و او ما ته یې کتل. کله چې وپېژندم نارې یې کړې ای زما باداره سینوها، دا ته یې که زما سترګې دروغ وایي؟ بختوره ده دغه ورځ چې ته یې دلته راوستې، خو ما ته ډېر ژر یو منګی شراب راوړه، ځکه له کومې ورځې چې په دې جیل کې اچول شوی یم شراب مې نه دي څښلي. خپلو مریانو ته ووایه چې ما ووینځي او پر بدن مې خوشبویه تیل وموښي، ځکه چې زه په ساتیري عادت شوی یم. د دې جیل ډبرو زما د بدن پوستکی او لګنې خاصره ژوبل کړی دی. کله چې مې ووینځي او ګرانبیه جامې راواغوندي نو که ورته ووایي چې د اشتار معبد څو باکره نجونې زما کوټې ته راولي زه به دې ونه رټم. ما د هغه پر ملا لاس تیر کړه او مې ویل کاپتا زه ستا په لیدو ډېر خوشحاله شوم. کله چې په تبس کې ما ته یې وویل چې ته وژل شوی، خو زه پوهېدم چې دا خبره سمه نه ده، ځکه چې ته داسې کس یې چې په اسانه نه مرې، او دلیل همدا دی چې په دې جیل کې ټول مړه شوي دي او یوازې یو کس چې ژوندی دی هغه ته یې. په داسې حال کې چې په دغو کسانو کې ښایي داسې کسان هم ول چې ستا په پرتله یې له خدایانو سره ښه مقام او ارزښت درلود، خو خدایانو ونه کړی شول چې هغوی له مرګه وژغوري. مګر ته د خپلې ژبې او چلول په مټ ژوندی پاتې یې، یوازې ډنګر شوی یې، لویه خېټه دې کمه شوې ده او د پوستکي په شان ستا پر پښو پرته ده، خو زه له دې ټولو سره سره په دې خوشحال یم چې ژوندی یې. کپتا وویل زما باداره سینوها، ته لا همغه سړی یې کله چې زه ستا مریی وم، ته مې وپېژندې، خو د خدایانو په هکله له موږ سره خبرې مه کوه، ځکه کله چې ونیول شوم او بدبخته شوم ټولو خدایانو آن د بابل او هاتي خدایانو ته مې پناه یوړه، مګر هیڅ یو زما مرستې ته رانغی او زه یې ونه ژغورلم. د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم مجبور شوم چې ځان دیوالیه کړم، ځکه چې دغه جیل ساتونکي د هر ډوډۍ په بدل کې د یوه ښار د یوه کال قلنګ په اندازه سره زر راڅخه غوښتل. د دې ښار واکمن هم لیونی سړی دی چې په عقل برابره خبره نه مني، او زه یې داسې شکنجه کړی یم چې ما به د هغه سخوندر په شان نارې وهلې چې څوک یې ژوندی له پوسته کړي، مګر دغو نارو سرو به پر هغه هیڅ اغیز نه کوو. خو زما باداره ووایي چې دغه ځنځیر خلاص کړي او ما له دې زندانه وژغوري. اوس چې ته راغلی یې نو زه نور یوه شیبه هم په دې زندان کې نشم پاتې کېدی. ما هم بې له خنډه امر وکړ چې د دې ځنځیرونه خلاص کړئ. کاپتا ډېر کمزوری شوی و، پر لاره هم نشو تللی. ما د خپلو مریانو په مرسته خپلې کوټې ته بوته او مریانو ته مې وویل چې هغه ووینځي او د سر ویښتان او ږیره یې اصلاح کړي. د کتان جامې مې ور واغوستلې، د سرو زرو امیل مې ور په غاړه کړ او په لاس کې مې ورته کره وتړله چې نور پوه شي هغه یو محترم سړی دی. په داسې حال کې چې زما غلامان د هغه په وینځلو او د کالیو په بدلولو بوخت ول، کاپتا بې له ځنډه خوله ښوروله او ډوډۍ یې خوړله چې تانده او تکړه شي. خو د دروازې له شا د جیل د ساتونکي زګیروي او نارې سورې اورېدل کېدې. هغه د ځان لپاره 2,03,600,000 دینه سره زر غوښتل. جیل ساتونکي نه غوښتل چې حتی یو دین سره زر یې کم شي، ویل به یې زه د هغه د خوړو د برابرولو لپاره چې ژوندی پاتې شي له ډېرو خطرو تېرېدم،
له خپل ژوند سره مې لوبې کولې او اوس یو دین سره زر هم نه وربخم. ما کاپتا ته وویل 2 اونۍ کېږي چې هورمهب په دې ښار کې دی او په دې موده کې دغه درواغجن او چلباز سړي ته ونه ویل چې هغه په دې ښار کې دی. له دې کبله چې ستا او د هغه معامله په هغه ورځ خلاصېده چې هورمهب دې ښار ته راغلی دی نو دغه خبرې تا ته در نه کړ. ستا له بندي کېدا یوه ورځ وروسته هورمهب دې ښار ته راننوت او ته یوازې د یوې ورځې لپاره د هغه د خوړو پوره وړی. هغه هم د همدې ورځې د خوړو په بیه باید ورسره معامله وکړې. له دې کبله چې دغه چلباز سړي در سره ډیره دوکه کړې ده زه حکم کوم چې هغه په متروکو ووهي. هورمهب ته مې وویل چې امر وکړي سر یې له بدنه جدا کړي ځکه چې دغه سړي د غزې د کلابندۍ په وخت کې د بندیانو ډوډۍ پټوله او هغوی ته یې نه ورکوله. دی په دغه جیل کې د هغو ټولو بندیانو د مړینې مسؤل دی چې له لوږې مړه شوي دي. خو کاپتا اعتراض وکړ او ویل دغه کار مه کوه ځکه زه داسې سړی یم چې غواړم سمه معامله وکړم او خپله ژمنه بیرته وانخلم. سمه ده چې باید ما خواړه د ورځې په نرخ حساب کړي وای خو کله چې به ما له ډوډۍ ولیدل او داسې به بېتابه شوم چې څه به هغه غوښتل ما به منل. زه په دې خبرې حیران شوم. ومې ویل ستا دې خبرې حیران کړم آیا ته په رښتیا کاپتا یې او دغه خبره ستا له خولې اورم؟ ته داسې کس یې چې له یوې کړۍ میز څخه هم نه تېرېدې او اجازه دې نه ورکوله چې څوک دې دوکه کړي. اوس ډېر ښه پوهېږي چې دغه سړي غولولی یې او تا ته یې درواغ ویلي دي. کله چې هورمهب دې ښار ته راغی د تا ته نه دی ویلي چې هغه راغلی دی. نو اوس ډیره د حیرانۍ خبره ده چې که څه هم ته پوهېږې هغه دوکه کړی خو بیا هم هڅه کوي د هغه پور ورکړې. زه تصور کوم چې د دې ښار خاصیت دا دی هر څوک چې د غزې ښار په دیوالونو کې ایسار شو نو د غویسري په شان لیونی کېږي او حتی د کاپتا په شان سړی هم لیونی کېږي او فکر نه کوي چې 2,03,000 دینه سره زر څنګه دې سړي ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې کله د اتون خدایي له منځه لاړه ته هم زما په شان دیوالیه شوې. خو کاپتا چې د ډیرو شرابو د څښلو له کبله مست شوی وویل زه سم او ریښتونی سړی یم او په خپله ژبه درېږم. د دې سړي پور به ورکړم خو له هغه څخه مهلت اخلم چې ورو ورو یې پور ورکړم. بله خبره دا ده چې هغه دومره ساده او احمق دی چې که زه هغه ته 10 دینه سره زر یا حتی 2 دینه سره زر په یوه تله کې واچوم او ورته ووایم چې دا 2,03,000 دینه دي نو وبه یې مني او خپل حساب به ورسره پاک کړم. په دې ډول به راضي شي ځکه دغه سړي ټول عمر حتی 1 دین سره زر هم نه دي لیدلي. زما باداره سین وه لکه څنګه چې تا وویل زه نن دیوالیه یم او د تبس بلواو بېوزله کړی یم. کله چې په تبس کې جنگ پیل شو نه پوهېږم هغه موریان او نوکران چې د اتون پلویان ول څنګه پوه شول چې زه له امون سره ارتباط لرم. هغوی ته ویل شوي ول چې ما موریان او کارګران په امون خرڅ کړي دي او د اتون پلوي کارګرانو او نوکرانو زموږ پر میخانې برید وکړ. دوی زما د وژلو نیت درلود خو زه د ځان د ژغورلو لپاره وتښتېدم او له تبسه منفس ته لاړم. له دې وروسته چې پوه شوم هورمهب د سوریې تکل کړی دی نو په دغه هیواد کې ورسره یو ځای شوم. دلته مې هورمهب ته ډیر خدمتونه وکړل. بریالی شوم چې د هاتي پر لښکرو واښه خرڅ کړم او هغه څه چې ما د هاتي پر لښکرو خرڅ کړل د دې سبب شول چې د هاتي ټول آسونه مړه شي. د دې خدمت له امله هورمهب کابو 1,000,000 دینه سره زر زما پوره وړی دی. ما خپل ژوند په خطرې کې واچوه او د سمندر له لارې مې ځان د غزې بندر ته ورساوه. خو کله چې زه ښار ته راننوتم د ښار لیوني واکمن ونیولم او په دې تورې شکنجه کړم چې ګنې زه د سوریې جاسوس یم. بیا یې زندان ته واچولم او که دغه جیل ساتونکي زه نه وای ژغورلی زه به په جیل کې له لوږې او دردونو مړ شوی وای. هغه وخت زه پوه شوم چې کاپتا په سوریه کې د هورمهب جاسوس او د جاسوسانو مشر و. دغه راز زه متوجه شوم هغه جاسوس چې په سینا صحرا کې ما ولید او له هورمهب سره د مخامختیا پر مهال یې پر یوې سترګې لاس ایښی و. په دې ډول یې غوښتل هورمهب ته وروښیي چې په یوه سترګه د ړانده کس یعنې کاپتا له لوري راغلی دی. زه پوه شوم چې کاپتا د هاتي پر لښکرو د زهرجنو وښو په پلورلو سره بریالی شو چې د هغوی ګاډۍ له کاره واچوي او د هورمهب د لښکرو پر وړاندې لاره پرانیزي. هورمهب په سوریه کې له کاپتا پرته داسې تکړه جاسوس نشو پیدا کولی ځکه د سوریې له حالاتو سره تر ده زیات نه بل څوک بلد ول او نه بل څوک د هغه غوندې چالاک و. که څه هم زه پوهېدم چې هورمهب داسې څوک نه دی چې د چا پور ورکړي. ومې ویل کاپتا فرض کړه چې هورمهب دې تر دې 10,000 برابره ډیر پوره وړی دی خو که ته یوه ډبره ټینګه کړي ممکنه د سره زر ترې واخلي مګر هورمهب دومره سخت دی چې تا ته به د غنمو د یوې دانې په اندازه هم سره زر در نه کړي. دغه سړي تر اوسه پورې د هیچا پور نه دی ورکړی. کاپتا وویل زه پوهېږم چې هورمهب د غزې له هغه غوایسري واکمن څخه هم ناشکره دی چې ما له لوږې وژغوره. پر هورمهب باندې هم ښه نه دی معلوم.
ما په حیرانۍ سره ترې پوښتنه وکړه آیا تا هغه له لوږې ژغورلی دی؟ کپتا وویل هو. کله چې غزه د هاتي د لښکرو په کلابندۍ کې وه ما د هاتي پر پوځ له مارانو ډک منګي خرڅ کړل. هغوی په سر کې باور نه درلود چې په منګیو کې زهري ماران دي. ما یو پکې خلاص کړ، ماران له منګیو راووتل او د هاتي 3 عسکر یې وچیچل. بیا یې جرأت ونه کړ چې نور منګي خلاص کړي او هغه منګي یې په دې ګمان چې ماران پکې دي د غزې کلا ته ګوزارول. په داسې حال کې چې ما هغه منګي له غنمو ډک کړي ول او په وروستیو ورځو کې همدغه غنم و چې د غزې واکمن او د هغه سرتیري له مرګه وژغورل. خو د هورمهب په هکله باید ووایم چې هغه د دې ښار تر واکمن هم ناشکره دی او ما ته حتی یو دین سره زر هم نه راکوي. خو زه له هغه څخه غواړم چې په ټوله سوریه کې د مالګې د خرڅلاو ټیکه ما ته راکړي او د غراض د هغه بندر د مالیاتو د ترلاسه کولو حق راکړي چې آزاد وي. ومې ویل کاپتا تا فیصله کړې چې ټول عمر کار وکړي او د زندان د دې ساتونکي پور ورکړي؟ کاپتا وخندل. وی ویل ما د دې سړي د پورونو د ورکولو لپاره 2 لارې په نظر کې نیولې دي. یو دا چې لږ سره زر ورکوم او هغه ته وایم چې همدومره پوره وړی وم او هغه چې هیڅکله سره زر نه دي لیدلي ممکنه ده راضي شي. بله لاره دا ده چې د هغه سره مې ژمنه کړې ده چې ستا په وسیله به چې یو ډاکټر یې د هغه د سترګو معالجه کوم او کله چې بینا شو له هغه سره به د کمیسایي لوبه وکړم او پر هغو سرو زرو به شرط وتړم چې پر ما یې باندې دي. له دې کبله چې د کمیسایي په لوبه کې زه ډېر تکړه یم او هر ډول چې مې زړه غواړي کمیسایي اچولی شم نو د هغه ټول پورونه به په دې ډول پرې کړم. په دې وخت کې د جیل ساتونکی چې د دروازې تر شا یې ژړل کوټې ته راننوت. کاپتا ورسره خبرې وکړې او د جیل ساتونکی یې راضي کړ چې د خپل پور د ترلاسه کولو لپاره کاپتا ته مهلت ورکړي. له هغه وروسته ما د جیل ساتونکي سترګه معاینه کړه. پوه شوم چې د سترګو د یوې ناروغۍ له امله ړوند شوی دی چې تر اوسه پورې چا نه ده معاینه کړی. زه پوهېدم چې په یو ډول ستنو سره چې د میتاني په هیواد کې مې لیدلې وې د هغه د سترګو نظر بیرته په موقتي ډول راستنولی شم. کله چې سترګه د یوې ستنې په وسیله عملیات شي که څه هم نظر بیرته سمیږي خو له هغه وروسته د دې ناروغ سترګه داسې کیږي چې بیا بیرته نه رغیږي. دغه راز بیا به یې عملیات هم نشي کیدی. په بله ورځ چې کاپتا استراحت کړی او تکړه شوی و ما هورمهب ته وروست. هورمهب د کاپتا په لیدو ډیر خوشحاله شو. هغه یې په غیږ کې ونیو، ښکلی کړ او وی ویل کاپتا ته نن سبا د مصر یو اتل یې او د مصر ملت به دې هیڅکله هیر نه کړي. خو کاپتا وژړل او وی ویل ای هورمهبه ټول هغه ویاړونه چې د مصر ملت یې پر ما پیرزو کول غواړي زما لپاره د غنمو د یوې دانې په شان ارزښت لري. ای هورمهبه ویاړ او قدرونه د خدایانو د مرستې په شان دي چې د مسو د یوې کړۍ په شان ارزښت نه لري او زه نه ستاسو قدرونه غواړم او نه هم هغه ویاړ غواړم چې د مصر ملت یې پر ما پیرزو کول غواړي. زه سره زر غواړم ځکه له تا سره د مرستې لپاره مې ډیر لګښت کړی دی او دومره پوره وړی یم چې له چا سره د مخامخ کېدا جرأت نه لرم. ته باید ما ته سره زر راکړې چې له دغو پورونو خلاص شم. د هورمهب ټنډه تروه شوه او له ډېرې غوسې خپله متروکه په خپله پښه ووهله. وی ویل کاپتا هغه څه چې ته یې وایې زما په غوږونو کې د مچانو د بنګېدا په شان دي. ستا خوله په دې خبرو پلیته شوه. ته پوهېږې چې ما لا جنګي غنیمتونه نه دي ترلاسه کړي چې تا ته سره زر درکړم. که کومه ورځ مې غنیمتونه ترلاسه کړل نو باید سره زر یې د هاتي پر خلاف په جنګ کې ولګوم او تا ته به هیڅ هم در ونه رسیږي. خو له دې کبله چې ته پوره وړی او د پورونو غوښتونکو ته ځان نشي ښودلی نو هغوی ما ته راوښیي چې زه ټول په جاسوسۍ او خیانت تورن کړم په دار یې وځړوم او بیا د چا پور در باندې نه وي. کاپتا وویل زه نه غواړم چې پور غوښتونکي مې په دار وځړوي ځکه که هغوی ووژل شي په مصر او سوریه کې به زما باور ختم کړي او بیا به هیڅوک له ما څخه کوم شی وانخلي. هورمهب چې غوښتل یې زما پر پخواني مریي ملنډې ووهي وویل کاپتا غواړم پوه شم چې غوایي سرې څنګه په دې تور چې د سوریې جاسوس یې جیل ته واچولې او شکنجه یې کړې ځکه چې د غزې واکمن که څه هم لیونی دی خو یو ځرک او ښه سرتیری دی. په پوځي مسلو کې تېروتنه نه کوي او حتما داسې کوم علت شته چې پر تا یې ناسم ګمان کړی دی. کله چې کاپتا دغه خبره واورېده داسې زګیروی وکړ چې ته بیا شکنجه شوی دی. د خپلو جامو ګریوان یې وشکاوه ځکه چې پوهېده تاوان نه کوي او دغه جامې ما ورکړې وې. بیا یې وویل هورمهبه تا هم دا اوس ما ته وویل چې مصر به زما قدر وکړي او ما تلپاته یې ویاړ ور په برخه کړی دی. نو څه ډول پر هغه کس د جاسوس تور لګوي چې مخکې دې ستر کس باله؟ آیا د مصر پوځ او په خپله تا زما خدمتونه هیر کړي دي؟ آیا دا زه نه وم چې د هاتي پر آسونو مې زهرجن واښه وخوړل هغوی مې ختم کړل او په دې ډول د هاتي ګاډۍ بیکاره شوې؟
آیا دا زه نه وم چې د مرګ خطره مې ومنله او غزې ته مې غنم ورسول؟ که زه نه وای هغه غنم به غزې ته رسېدلی وای؟ آیا د دې ښار مدافعین به له لوږې مړه شوي نه ول او ته به دې ښار ته ننوتی وای؟ آیا دا زه نه وم چې د خپلو سرو سپینو په وسیله مې کسان وګمارل چې صحرا کې د هاتي د عسکرو له حالته خبر شي او د هاتي د عسکرو د اوبو ژی څیرې کړي چې اسونه او عسکر یې ترې پاتې شي او په دې ډول ختم شي؟ ټول دغه کارونه مې تا او مصر ته د خدمت په موخه کړي دي، په داسې حال کې چې پوهېدم ته به زما مصرف یې کړم. زه مجبور وم چې د ازیرو پاچا او هاتي ته خدمتونه وکړم چې هغوی سره او سپین راکړي او یا ستا د بریالیتوب لپاره په نورو ډولونو د هغوی مرستې راجلب کړم. هغه خدمتونه چې ما هاتي او د ازیرو پاچا ته کړي دي په دې ډول و چې تا ته یې تاوان نه رساوه، خو زما کارونه یې اسانول. زه باوري وم چې باید یو لایق کس څو غشي په کڅوړي کې ولري چې که یو پرې نښې ونه لګېد نو له نورو غشو به استفاده وکړي. له همدې امله مې د خټو یو لوحه د سوریې له پاچا ازیرو څخه واخیستله چې که د سوریې پوځ راته ستونزه پیښه کړي په دې لوحه به ځان وژغورم. له دې وروسته چې د زهرجنو وښو له امله د هاتي ټول آسونه مړه شول، هغوی پر ما بدګمانه شول او ما چې ځان په خطر کې لیده د سمندر له لارې غزې ته راغلم. ما فکر کوو چې که مې د غزې واکمن درناوی ونه کړي نو لږ تر لږه له هغه چا سره به بد چلند نه کوي چې مصر ته یې دومره لوی خدمتونه کړي دي. خو هغه چې لیونی دی کله چې زه په سوریاني جامو کې ولیدم پر ما شکمن شو او بیا یې زه وپلټلم. د پلټنې په لړ کې را سره د ازیرو لوحه وموندله او چې څومره سپیناوی مې ورکړ او تا سره مې د خپلې ملګرتیا نښې ورته وویلې هغه ونه منلې او باور یې نه کېده چې ما به د مصر پوځ ته دومره خدمتونه کړي وي. زه یې داسې شکنجه کړم چې غوایي په شان منارې ووهلې او متوجه شوم چې هغه غواړي ما 2 ځایه کړي. نو مجبور شوم چې اعتراف وکړم چې زه د ازیرو جاسوس یم. هورمهب وخندل او ویل کاپتا تا مصر او د دې هیواد پوځ ته ډیر خدمتونه کړي دي چې معنوي اجر لري، خو د سرو او سپینو خبره مه کوه ځکه ته پوهیږي چې که له ما څخه سره او سپین وغواړې ما به غوسه کړې. کاپتا له دې ټولو سپینو خبرو سره سره ماتې ونه منله او دومره زارۍ او ژړاوې وکړې چې بالاخره یې له هورمهبه د هغه او د هغه د عسکرو د ټولو غنیمتونو د پیرو پلور ټیکه واخیسته. د دې ټیکې له مخې کاپتا دا حق ترلاسه کړ چې له هورمهب او د هغه له عسکرو څخه ټول جنگي غنیمتونه واخلي او په بدل کې خواړه او د تفریح وسایل پر عسکرو وپلوري. کاپتا دا حق هم درلود چې پیرودل شوي شیان په هر ځای کې پلورلی شي. د دې تړون له مخې د هغو غنیمتونو د پیرو پلور حق هم کاپتا ته ورسید چې د هډوکو په دښته کې د هورمهب پوځ ته په لاس ورغلی و. زه پوهېدم چې په دغو امتیازونو سره کاپتا ښه شتمن کېدی شي. په همدې وخت کې چې کاپتا له هورمهب څخه دغه حق ترلاسه کاوه، ځینې سوریاني او مصري سوداګر هم غزې ته راغلي ول چې د عسکرو غنیمتونه ترلاسه کړي. خو له دې کبله چې د غنیمتونو د ترلاسه کولو حق له کاپتا سره و، نو د هغه له خوښې او باج ورکولو پرته سوداګرو هغه غنیمتونه هم له سوریې نه شوای ایستلی چې اخیستي ول. هورمهب له دې وروسته په غزه کې له مصر راغلي مرستندوی ځواکونه له خپلو ځواکونو سره یو ځای کړل، نو په جنوبي سوریه کې چې څومره آسونه ول ټول یې ترلاسه کړل. عسکر او ګاډۍ تمرین او مشق کولو ته اړ کړل، غوښتل یې د سوریې پر یو ستر بندر ژوبه برید وکړي. خو په دغه بندر له حملې مخکې یوه اعلامیه صادره کړه چې د هغه د جاسوسانو په وسیله په ټوله سوریه کې د خلکو تر غوږونو ورسول شوه. په اعلامیه کې د سوریې خلکو ته په خطاب کې ویل شوي ول زه د دې لپاره نه یم راغلی چې د سوریې ښارونه ونیسم، بلکې غواړم د سوریې ښارونه وژغورم او د ښار اوسیدونکي باید ما خپل ژغورونکی وبولي. باید ووایم هغه مهال چې سوریه د مصر په کنټرول کې وه او لا د ازیرو او هاتي لاسونو ته نه ولوېدلې، د سوریې هر ښار خپلواک او آزاد و او په هر ښار کې یوه پاچا حکومت کاوه. د دې ښارونو اوسیدونکو په ازادۍ کې ژوند کاوه، سوداګري کوله، شتمن هم ول. خو له دې وروسته چې ازیرو په سوریې حکومت وکړ، پخوانی دود یې ختم کړ او د ښارونو خپلواکي او پاچاهان یې ختم کړل او له ښارونو یې ډېرې مالیې ترلاسه کړې. ازیرو چې ډېر حریص و دغه ښار یې په هاتي خرڅ کړ او هاتي په خپله بېرحمۍ او خاص هیر سره د ښار پر اوسیدونکو داسې فشار راوست چې هغوی به هیڅکله د هاتي د حکومت وخت هیر نه کړي. هورمهب پوهېده چې خلک د هاتي له ظلمونو تنګ شوي، نو په خپله اعلامیه کې وویل زه هورمهب د شاهین زوی یم. هر ښار او کلی به د مریتوب له جغه وژغورم او ټینګار کوم چې
د سوریې ټول ښارونه به د پخوا په شان آزاد او خپلواک وي. هغو پاچاهانو چې د هاتي وزیرو تر واکمنۍ مخکې پر دغو ښارونو حکومت کاوه، هغوی به بیا د پاچاهۍ پر ګدۍ کینی. یو ځل بیا د سوریې د ښارونو او کلیو د غوړېدا او سوکالۍ وختونه راشي. هورمهب په خپله اعلامیه کې د سوریې ټولو ښارونو ته بلنه ورکړه چې د هاتیانو پر خلاف پاڅون وکړي. هغوی وباسي او ویل هر ښار چې د هاتي پر خلاف بلوا وکړي د هغوی ملاتړ به ورسره وي. خو هغه ښارونه چې د مصریانو پر وړاندې مقاومت وکړي، کله چې مصریان بریالي شي نو لوټ به یې کړي او ټول اوسېدونکي به یې د موریانو وینځو په توګه وپلوري. د ښار کلا به داسې ورانه کړي چې بیا به هلته هیڅکله ښار آباد نشي. د هورمهب اعلامیې د سوریې او هاتي په خلکو کې اختلافات پیدا کړل او د هورمهب هدف هم همدا و. کله چې د هورمهب بیړیو د ژوبه بندر پر لور حرکت وکړ، کاپتا له غزې ونه خوځېد، ځکه باور یې نه کېده چې هورمهب به په ژوبه کې بریالی شي. هغه پوهېده چې ازیرو او هاتي په سوریې کې د ځواکونو په ټولولو بوخت دي. وایسرای روژو وروسته له کاپتا سره پخلا شو، ځکه چې پوه شو هغه د سوریې د پاچا ازیرو جاسوس نه دی، بلکې د مصریانو خدمتونه یې کړي دي. بله دا چې کاپتا روژو د خرو د 400 کتو د ورکېدو له لانجې وژغوره. هغه ته یې وویل د خرو کتې چا نه دي پټې کړي، بلکې د هغه عسکر چې وږي ول د پسونو له پوستکي جوړې کتې یې هم خوړلې دي. له دې وروسته چې غوایي سره پوه شو چې کتې چا نه دي خوړلې، لیونتوب یې هم ښه شو. موږ یې لاسونه او پښې خلاصې کړي او آزاد شو. باید ووایم چې د هورمهب او د هغه لښکرو له تګه وروسته زه په غزه کې پاتې شوم. ما ولیدل چې څه ډول د ړانده جیل ساتونکي سترګې په موقتي ډول معالجه شوې او هغه خپل نظر بیرته ترلاسه کړ. وایسري د هورمهب له تګه وروسته د ښار دروازې بیرته بندې کړې او ویل له دې وروسته به د مصر هیڅ یو لښکر ته اجازه ورنه کړي چې دې ښار ته ننوځي او د هغه لپاره ستونزې پیښې کړي. له دې کبله چې د غزې واکمن بل کار نه درلود، نو له کاپتا سره یې چې د هغه ملګری شوی و شراب څښل او د کاپتا او بوډا جیل ساتونکي د کمسایي ننداره یې کوله. کاپتا او نوموړي بوډا له سهاره تر بیګا کمسایي کوله، شراب یې څښل او ډېر ځله به سره ښکیل شول، ځکه چې جیل ساتونکی به تل بایلونکی و. هڅه به یې کوله چې په هره لوبه کې لږ شرط وتړي، خو کاپتا به اړ کړ چې ډېر شرط وتړي. کله چې د هورمهب لښکر ژوبه ته ورسېد، د کاپتا او زاړه جیل ساتونکي لوبه هم خلاصه شوه او ما واورېدل چې هغوی په یو وار په 1.5 لک دی نه سره زرو شرط وهلی دی. بوډا جیل ساتونکي نه یوازې پر کاپتا هغه ټولې پیسې بایلودې چې پور یې ورباندې و، بلکې له کاپتا څخه 2 لکه دی نه سره زر پوروړی هم شو. خو کاپتا ځواني وکړه او دغه سره زر له هغه څخه ونه غوښتل، بلکې څو کړۍ سپین زر هم ورکړل. په دې ډول چې کله زه او کاپتا له غزې څخه د ژوبه پر لور تلو، دغه بوډا د دغه احسان له امله چې کاپتا پرې کړی و وژړل. زه نه پوهېږم چې کاپتا د کمسایي په سمو دانو له هغه سره لوبه کوله که ټګي یې ورسره کوله، خو په دې خبر یم چې کاپتا د کمسایي په لوبه کې ډېره تجربه درلوده. له دې وروسته چې موږ له غزې روان شو، د دې کمسایي اوازه چې څو ورځې دوام وکړ او 2 قماربازانو په 2 میلیونه دی نه سرو زرو لوبه کوله په ټولې سوریې کې خپره شوه. بوډا جیل ساتونکی زموږ له تګه وروسته بیرته ړوند شو او په هغو سپینو زرو چې له کاپتا یې اخیستي ول د ښار د کلا په خوا کې یوه جونګړه جوړه کړه او خپل پاتې عمر یې هلته تیر کړ. له دې کبله چې غزې د هاتي له ولکې تر وتلو وروسته خپل سوداګریز اهمیت بیا موند، ډیر مسافر او سوداګر به دې ښار ته تلل او څوک به چې د سوریې له داخله او بهره دې ښار ته ننوتل غوښتل یې هغه بوډا جیل ساتونکی وګوري او د هغه ستر قمار کیسه ترې واوري چې تر هغه وخته یې په مصر او سوریه کې ساری نه درلود. بوډا په ډیر ویاړ او خوشحالۍ سره دا کیسه کوله. کله چې به دې ځای ته ورسېد چې یو ځل کمیسایي اچولو یې 1.5 لک دی نه سره زر وبایلل، خلکو به له حیرانتیا چیغې کړې، ځکه چې تر هغه وخته یې نه و اورېدلی چې حتی یو فرعون په کمسایي اچولو کې 1.5 لک دی نه سره زر بایللی وي. هر څوک چې به د دې بوډا کتلو ته راتله یوه اندازه میس او سپین زر به یې هغه ته ورکول او په دې ډول د دې بوډا د قمار اوازه د هغه لپاره د تنخوا یوه ښه وسیله شوه. لکه چې زه خبر وم تر هغه وخته چې ژوندی و په همدې شتمنۍ یې ګزاره کوله او که کاپتا هغه ته یوه پانګه هم ورکړې وی، داسې ښه ژوند به یې نه وی، داسې ښه ژوند به یې پرې نه شو کولی. کله چې هورمهب د ژوبه ښار ونیو، زه او کاپتا هم هلته ورسېدو او هلته مې د لومړي ځل لپاره ولیدل یو بریالی پوځ چې یو شتمن ښار ته ننوځي نو هلته کومې کانې او لوبې کوي.
هورمهب د ژوبه ښار کلابند کړ. په وروستیو ورځو کې تر نسکورېدا مخکې د ښار ځینو زړورو اوسېدونکو د هاتي د ځواکونو پر خلاف پاڅون وکړ او د ځان د ژغورلو لپاره یې سرښندنه وکړه. خو هورمهب په دې پلمه چې د ښار د اوسېدونکو بلوا هغه وخت و چې د مصر د لښکر لپاره یې هیڅ ګټه نه درلوده، نو د ښار د لوټولو مخه یې ونه نیوله او دغه ښار یې له لوټمارۍ معاف نه کړ. د هورمهب عسکرو 2 اونۍ دغه ښار لوټ کړ او کاپتا په دې 2 اونیو کې ډیر شتمن شو، ځکه چې د هورمهب عسکر مجبور ول چې د ښار غنیمتي شیان پر کاپتا او یا د هغه پر همکارانو خرڅ کړي او په بدل کې د اوربشو اوبه او شراب واخلي. کاپتا به ګرانبیه شیان، ښکلي میزونه او د خدایانو مجسمې په ډیره کمه بیه اخیستې. هر سرتیري له ځان سره اسیران درلودل او هر سوریاني اسیر یې د مسو د 2 کړیو په بدل کې پر کاپتا خرڅاوه، ځکه چې بل پیریدونکی نه و. دغه حق هم هورمهب کاپتا ته ورکړی و، بل چا د غنیمت شیان وینځي او مریان نشوای پیرودلی. په دغه ښار کې ما ولیدل چې له انسان پرته بل داړونکی ځناور نشته. کله چې یوه ډله انسانان پر بل لوري بریالي کیږي، نو له ناکامو کسانو سره داسې چلند کوي چې د مصر د جنوب وحشیان یې د دې سیمې له ځناورو سره هم نه کوي. ځکه کله چې یو ځناور یا وحشي حیوان موړ شي، له نورو ځناورو سره بیا کار نه لري، مګر انسان چې وږی شي بیا هیڅکله نه مړیږي. که د مصر، بابل او سوریې ټوله شتمني هم ورکړي، بیا به هم وژل کوي او کورونه به ورانوي، ځکه غواړي چې نوره شتمني هم ترلاسه کړي. خو کله چې پوه شي له خلکو څخه نور څه نشي ترلاسه کولی، د خلکو وژلو ته مخه کوي او نور کسان وژني، که څه هم چې ورته ګټه نه لري او د هغه شتمني نشي زیاتولی. ما ولیدل چې په ژوبه کې د مصر سرتیرو کورونو ته اور راچاوه چې د هغه اور په رڼا کې خپل شراب وڅښي او ځانونه بوخت کړي. ما په خپله لیدل چې کله به د مصر لښکریانو له یو سوداګره د هغه شتمني ولوټله، هغه به یې شکنجه کړ چې ورته ووایي نور سره او سپین یې چیرته ښخ کړي دي. ما ولیدل چې د مصر سرتیري به په یو 4 لاره کې درېدل او هر نارینه، ښځه، بوډا او ماشوم چې به دلته تېرېدل هغوی به یې وژل او د ژوبه ښار ښځې، سړي او ماشومان د مصر د سرتیرو د غشو ویشتلو نښې وې. ما تصور کوه هغه منظرې چې ما په تبس ښار کې د خدایانو په جنګ کې ولیدلې تر ټولو ویرونکې وي او په عمر کې به بیا دغسې حالت ونه وینم. خو کله چې مې په ژوبه ښار کې د هورمهب د عسکرو څارویتوب ولید، متوجه شوم چې د تبس ښار غمیزه د دې پر وړاندې یوه ټوکه ده. په تبس کې د اتون او امون پلویان دواړه مصریان ول او کله کله به یې پر ماشومانو او ښځو رحم کاوه او ټول به یې زما د میرمنې او بچي په شان نه وژل. خو په ژوبه کې د هورمهب عسکرو تیخواره ماشومان هم ووژل. هورمهب بیخي آزاد پریښول او مخه یې نه نیوله. ما فکر کوه چې ژوبه په ښار کې د هورمهب د عسکرو ډلوژنه او لوټماري د هېرېدو نه ده او په دې بېسارې وژنې او لوټمارۍ کې د شتمنیو د ترلاسه کولو خوند مصري سرتیرو وڅاکه. زه ویلی شم چې هورمهب په ژوبه ښار کې په قصدي توګه خپل عسکر د وژنې او لوټمارۍ لپاره آزاد پرېښي دي، ځکه چې هغوی پوه شي د خلکو د شتمنیو لوټل او د هغوی د بېګناه ماشومانو او ښځو اسیرانول څومره خوند لري او په راتلونکي کې به د داسې خوند د ترلاسه کولو لپاره هر ډول خطر ته غاړه کیږدي. د ژوبه د جنګ له پای ته رسېدو وروسته کله چې هورمهب هڅه وکړه چې د سوریې نور ښارونه هم ونیسي، عسکرو د شرابو، شتمنۍ او ښځو د ترلاسه کولو لپاره د هیڅ خطر پروا نه کوله او د مرګ ژوبلي هرکلي ته ورتلل. مصري عسکرو هڅه کوله چې یا بریالي شي او یا ووژل شي، ځکه چې پوهېدل د سوریې د پاچا زیرو عسکر اسیران نه مني او هر مصری عسکر چې ورته تسلیم شي ژوندی یې له پوسته کوي. دوی به ویل چې دغه مصري عسکر هم د نورو په شان د سوریې د ښارونو په لوټولو او د خلکو په وژلو کې لاس درلود. کله چې د ژوبه ښار د لوټمارۍ او ډلوژنې خبر د سوریې نورو ښارونو ته ورسید، د سوریې په څو ښارونو کې خلکو د ځان له ویرې د هاتي د عسکرو پر خلاف بلوا وکړه او هغوی یې له ښارونو وایستل چې هورمهب به ورسید، د ښار دروازې به یې ورته خلاصې کړي. زه ژوبه ښار کې د مصري عسکرو د وژنې او لوټماریو په هکله نور څه نه وایم، ځکه کله چې دغه غمیزه را په زړه شي، له ډېر خفګانه مې زړه په ګوګل کې د یوې درنې ډبرې په شان دروند شي، لاسونه مې وچ شي، دغه شکلونه پر پاپیروس نشم انځورولی. همدومره وایم تر دې وړاندې چې هورمهب پر ژوبه ښار حمله کوله، په دغه ښار کې له ماشومانو پرته 100,000 کسانو ژوند کاوه، خو کله چې دغه ښار هورمهب ونیو، څه د پاسه 300 کسان پکې پاته شول. هغه نور جنگونه چې هورمهب په سوریه کې وکړل، ټول د ژوبه ښار د جنگ په شان ول.
ما د هورمهب او د مصر د لښکر د ډاکټر په توګه ولیدل چې بشر څنګه د خپل ساري لپاره پر یوه لویه بلا بدلیدی شي. د سوریې جنگ 3 کاله اوږد شو چې په ترڅ کې هورمهب څو ځله د ازیرو او هاتي لښکرې ماتې کړې. سره له دې چې 2 ځله د هاتي ګاډیو د هورمهب لښکرې کلابندې کړې، خو هغه بریالی شو چې ځان د ښارونو د کلاګانو د دیوالونو په پناه کې پټ کړي او له تباهۍ یې وژغوري. هورمهب به تل له مصر سره سمندري اړیکې درلودل او هر ځل به وتواني چې له مصر مرستندویه ځواکونه راوغواړي چې له بلاګانو راووځي او جنګ ته دوام ورکړي. د دغه 3 کلن جنگ له امله د سوریې ښارونه وران شول او خلکو چې په هیڅ ځای کې خوندي نه وو ښارونه او کلي پرېښودل او غرونو ته یې پناه یوړه. خو هغو سیمو ته تلل چې د مصر تر کنټرول لاندې وي، ځکه چې په دغو سیمو کې خلکو امنیت او خپلواکي درلوده، تجارت او کرنه به یې کوله. خو همغه ډول چې په دغه 3 کلن جنگ کې د سوریې ښارونه وران شول، د مصر ښارونه او کلي هم په دغه 3 کلن جنگ کې له خلکو تش شول. د نیل سیند پر دواړو غاړو کې داسې کور نه و چې خپل یو یا څو نارینه د سوریې په جنگ کې له لاسه نه وي ورکړي. خو هورمهب ویل دغه سرښندنه د مصر د لوړاوي په لاره کې ده او د تورو خاورو دغه هیواد به ستر کړي. په دې 3 کلن جنگ کې هورمهب په پرله پسې توګه په سوریه کې وجنګېده. زه تل د هغه له عسکرو سره وم او ټپیان به مې معالجه کول. که څه هم د طب او جراحۍ په برخه کې مې نوې تجربه ترلاسه کړه، خو ملا مې کړوپه شوه او په مخ مې ګونځې پیدا شوې. په خپلو سترګو مې داسې ویرونکي جنایتونه ولیدل چې زما فکر، ادب او ظرافتونه څپڅپانده شول او ما هم د بوډا ډاکټرانو په شان په خشونت سره خبرې کولې او د ځوانۍ په اپوټه مې له ناروغانو او ټپیانو سره نرمې خبرې نه کولې. د جنگ په 3م کال د طاعون ناروغي ګډه شوه او علت یې دا و چې اکثره وخت له سترو جنګونو وروسته طاعون پیدا کیږي، ځکه چې د انسانانو ډیر مړي په یو ځای کې راټولیږي. د دې کبله چې دغه مړي نه ښه کیږي او نه مومیایي کیږي او یا یې له مومیایي کولو پرته ښه کوي، نو د انسانانو مړي د جنگ په ډګرونو کې ورستیږي او په دې ډول د طاعون ساري ناروغۍ پیدا کیږي.